گرانو مینوالو زمدا دکان پتا یاد درئی صدائدین اسلامی کیسر این سٹی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 دو موبائل دیم نمبر 0345 91 47 115 ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا رب العالمین پدی صورت کی یوسو ضروری خبر خی کلب پجن کی نبی علیہ السلام تریلوی تکلیفون و سخت رالے او زیاد تکلیفون با دا کافر دا طرف نو صحابہ بے تنگول پیغمبر علیہ السلام تا بے ضرر رساو نبی علیہ السلام بکل پڑیر تکلیف کے شو اللہ تا بے رجوع کرو خدا تا بے جڑل یوزل دا بیت اللہ خواہ کی لا ہجرت نو شوے پیغمبر علیہ السلام زان تصادر دے سر تے خود دے املاس تے یو صحابی راغی حضرت خباب رضی اللہ عنہ دے صحابی تخبلو سردارانو دے غلام ریر الوی صداب ورکولا وحبے پا گرم شگو بے سملو خپکے بے والا پڑے واچا اور اخکبے نبی علیہ السلام لراغ و پیغمبر علیہ السلام تکے ناسوید اللہ رسولت مونگ لولی دا خدای پا دربار کے سوال نکے پا مونگ خودیر لوی ظلمو نکی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناستو دا کافرانو پا ظلمونو دیر خپشو حضرت خباب رضی اللہ عنہ تیوے چے صبر کوا رب العالمین با منتلار کلو کی دا تکلیف با خدای ختم کی و دا تکلیف نپس با اللہ راحت راولی او بیاو فرمائل وی پخوانو امتونو کی دا سے خلق تیر شوے دے مسلمان بیراوستا و کافر بولا پسر دا پاسا ارک خود و عربے کو نیم بے یو خو غرزو نیم بے بل خو غرزو لیکن آغی تکلیف مغوید ایمان ننی دیڑو لی دغرنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ مصیبت با پیخ شو تکلیف با پیخ شو بعض وقت کی سلی تا تکلیف ہو رسی گی نو اللہ تا رجوع کی رب العالمین ورطدی صورت کیو فرمائل چے تو زان تاو گورا تاباندی من سمر احسانات کری دی علم نشرح لک صدرک سینم دلکولاو کری دی ہدایتم در تپسینہ کے چولے دے او دا صبرم دل در کڑے دے
ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ستا پشا چی کم بوجو او کم تکلیفونو امدن لرکڑل دشمنانم در لحلاک کڑل دا مدینه منوری غند خشت زیم در تا ہجرت مقرر کا نبوت غند عظیم الشان نعمتم دل در کا او پا مکہ مکرمو بیت اللہ کی چی دا بوتانو کم راجو نام ختم کو پیغمبر کو پدی پا ذہن کی بوجی کنا ورفعنا لک ذکرک او طول امت کے مستانو مچد کر فإن مع العسر يسرا خفکے گا ما تکلیف سر راحت خامخی ناموا چی تکلیف بنی دنیا کی تکلیف بئی خو تکلیف نہ پس براحتی ان مع العسر يسرا او بیادا خبر وورا چکتا تا تکلیف و مصیبت یاستا امت تا تکلیف و مصیبت رسیگی نور پس راحت بخامخی فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللہ وطیو دم خی دا مصیبت او دا تکلیف پا وقت کے اللہ مسلمان تیو دم خی کتابان دے کل مصیبت راشنو اللہ تلاول رجوع کا منزو کا یو دو رکعت نفلو کا یا فرض منسیو کے داغے نفس اللہ تلا سوچت کا اللہ تا میلانو کو خدای تزاریو کا اللہ باغا مصیبت او تکلیف دن لرکی نو خبر دادا چی مصیبت پا دنیا کے مسلمان سر لازم ملزوم دے دا مسلمان باندې لومبی مصیبت لوی تکلیف دا شیطان پنجه دا بعض وقت خلق کوئی لکه دا کافر تگی نہ کئی دوکا نہ کئی غلا نہ کئی غلطی نہ کئی او مسلمان تگیم کئی غلام کئی غلطیم کئی کافر دا پردی مال پس منڈے نوی مسلمانی ور پسے وی کافر دا خپل عبادت خانے قدر کئی مسلمان تی پکی پٹی غلاتے کئی دا ولی بس کافر یوزل شیطان پا خپل پنجا کے غشت دے کفر ور کردے دے اسلام نے اخ کرے باقی پی سکئی تشکندر دے او دا مسلمان مثال دا اغی مکان دے بلڈنگ دے چپا اغی کے مال او دولت پروتی نہ شیطان و پورن خطی تش کنڈر نہ شیطان غل غلا نہ کئی دا اغی کنڈر نہ شیطان دا اغی کور نہ شیطان غلا کئی چی اغی کسی شی پروتی نہ دا کافر اغی بنیادی سیس چی اغی اسلام دے و ایمان دے اغی تسلب کردے و کفر والا راوستے دے بس کدی خکی او کنیکی کئی او کصدقہ کئی او کدی جماعت خدمت کئی یو عملی نہ قبلی مسلمان خودی مسلمان دا غواز خوی پی رسی نہ چی دے اسلام نے اوباسی نو کوشش دے عمل پوری دے مسلمان ان خطے دے کل پہ یو ٹگی کئی کل پہ بلا ٹگی کئی کل پہ بلا ٹگی کئی نو خبر ادا دے چھے پا مسلمان بانے تکلیفون و مصیبتون وی لوی مصیبت دا شیطان پنجا بل مصیبت پہ انسان بیماری دا بیماری با پہ زیادہ راضی اولاد تا بے نقصان رسیگی مال تا بے نقصان رسیگی کل بے پا مال آفت راضی کل بے پا اولاد آفت راضی لیکن دی با پا دی مصیبت کے سکئی اغا دم چی نبی علیہ السلام تا خدای خواہ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب دا با یقین لدی چرا دی تکلیف نپس راحت شتا آسانتیا با خدای راولی او دویم با سکئی دویم با دی منذ کی نفل یا فرض واللہ تب رجوع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فدڑی زیاد تکلیفوں نے تیر شوی دی ہر تکلیف کی صبر کرے دے نو اللہ واللوی مقام بیاور دی پخپل اخپل واقع بیانی ویزا پا اصفہان سیدون کیو ایران کے اصفہان لوی علاقہ دا لوی خار دی او پاسپہان کی او کلی دی جہ دا غی نمو دا اغی کلی باشنداؤں او زمون اصل مذہب دا اور عبادتو آتش پرست چی ورطوی لکی گی زما پلار با دا اور عبادت کو او بیا ما بم دا اور عبادت کو
او دا اور پاغ عبادت کې زه دومره لوانده شوی وم چې زمونږ کومه آتشکده وه چې پکې اور بلیږي د هغې زه محافظ او نګران وم. هغې ته یو کس ناست وي چې دا اور ته مړ نه شي، او هغه د کال 12 میاشتې به اور بلیږي یو ځای کې. خلک راځي او د اور ته سجدې کوي او د اور نه غوښتنې کوي. وی ده د هغه خپلې آتشکدې د هغه چې د اور کم د عبادت کې د اور هغه ځای او د هغې نګران وم. وی ده د پلار یو زوی وم او پلار مې د خپل علاقې امیر او رئیس و. وی کله کله به زه خپلو پټو ته تلم. یو ځل وی سار وخت کې لاړم خپلو پټو ته، وی واپس راتلم نو وی په لاره کې د عیسایانو یو ګرجه و عبادت خانه. وی ما وی چې ته راشه دې ته ننوځه، د دې عیسایانو د عبادت وګوره چې دوی څه کوي. وی چې ننوتم د هغې عبادت مې وکت نو ماله د هغوی عبادت خوند راکړ. د هغې عبادت مې خوښ شو او تر سحر نه مازدیګره پورې مې هغې سره ناسته وکړه. بیا مې ته تپوس وکړو چې ستاسو د دین نوم څه دی؟ وی زمونږ د دین نوم عیسائیت دی. تپوس مې ته وکړه چې ستاسو عقیده څه ده؟ وی زمونږ خدا عقیده ده چې الله یو دی او حضرت عیسی علیہ السلام د خدای پاک رسول دی او د خدای پاک بنده دی. هغه صحیح عیسایان. وی ما ورته وی چې زه خو دغسې د اور عبادت کوم، آتش پرست یم. وی په ډېره نرمه لهجه زه پوه کړم، زما د دین بدې ما ته ونه وي خو دونه یې پوه کړم چې اور خو د مخلوق پیدا شوی شی دی. تی په خپله بلې او په خپله یې مړ کې. نو کوم څیز چې ته په خپل لاس بلې او په خپل لاس یې مړ کې، درته هېڅ فایده نشي رسولی او نه درته تاوان رسولی شي. خدای پاک د یو فایدې دپاره پیدا کړی دی چې تاله به کټوی پخی، تاله به اوبه ګرمی، ستا یخني به ختمی. دغې فایدې له الله پیدا کړی دی او بیره دغې فایدې نه پکې نوره هېڅ فایده نشته. هغه فایده به هم تې تا اخلې، که تې بل نه کړې نو په خپله نه بلیږي. وی ما چې سوچ کړم چې واقعي د دې خلکو دا مذهب خو رښتونی دی. وی بیا چې به کله زه پټي ته تلم او یا راتلم به نو زه به دغه د عیسایانو ګرجې ته ورتلم او هغوی سره به مې ناسته کول. دې ته نوبت ورسېد چې ما د پلار نیکه خپل دین پرېښود او د هغوی په دین کې ورننوتم. وی یو ځل مې ناوخته کړی. وی پلار رانه تپوس وکړو چې بچې دا دومره وخت ته په پټو کې څه کوې؟ ته خو ناوخته کې. وی ما ورته بابا یو ال درته ویم خو که راته غږ نه کې. وی نه بچې اسم درته نه ویم، لکه ستا سره چې زما څومره مینه ده او ستا چې ما سره څومره مینه ده نو دونه د یو پلار او د زوی په منځ کې نشته. او وی ته د ما یو زوی زه ستا پلار یم، بل زوی مې هم نشته، ولې به درته غوسه کوم؟ رښتیا راته ووایه. وی ما ورته وی چې ښه نو دا ټوله قصه مې ورته وکړه او بیا مې په دې پوه کړه چې زه عیسایي شوی، ما خپل مذهب پرېښی دی. وی پلار مې څپېغړه اوچته کړه او دې په دې مخ ووالم او څومره غوسه چې وه نو هغه یې ماته وکړه او ما ته یې وی چې ښه د پلار نیکه زوړ دین دې پرېښه، زه د دې مجوسیت د دې دین نګرانو، زما نه پس د آتشکدې د دې اور ته محافظ او څوکیدار شوې. دومره مرتبه تعالی خدای په دې خپل دین کې تا ته، خدای خو موږ وایو دومره مرتبه تا ته په دې خپل دین کې حاصله شوه او دې پرېښود نو عیسایي شوې. که نن نه پس مې واورېدل چې ته دغه عبادت خانې ته تلې او یا دغې خلکو سره دې ناسته کړې ده نو بیا به سره ګورو. وی خیر د پلار د یارې نه به بیا زه پټ تلم، خو چونکې ما خو هغه دین اختیار کې عیسایي شم، د پلار نه به پټ تلم. خو ما لکې دا سوچ و چې اوس زه داسې وکړم په پټه خو کار نه کېږي چې زه یو داسې ځای ته لاړ شم چې هلته کې نه د ما دا پلار یې او نه مې مور او زه د دې عیسایت اوس خدمت وکړم. د هر چا په زړه کې یو جذبه وي. وی ما هغې ته ووایي چې ستاسو د دین لوی مرکز کوم دی دی؟ هغې راته وایي چې شام. وی ما چې زما شام تړه کېږي. وی هغې وایي چې کله قافله راشي نو مونږ به درته اطلاع وکړو. وی ما چې ښه نو ګوره زه د پلار نه پټ عیسایي شوی، ما ته به پټه غوندې اطلاع کوی، زه به ځان خبروم او زه به راځم شام. وی پلار رانه خبر شو.
نو پلار به زه بیا تړلم نه به یې پرېښودم، زه به یې په زنځیر وتړلم چې ته ځې او را باندې شکي شو، راته به یې نصیحتونه م کول، منت به یې م راته کو، اخره کې راته دا م وایي چې زه بچي عیسایي شوې خیر دی، ته پېښه خپل دین دې پېښه خو ګوره دا جایداد دی او دا ځمکې دی او دا پټي دي، او چې ته وتښتې نو دا به د چا ته پاتې کېږي، زمونږ خو بل زوی م نشته. وی خیر زما په زړه کې د هغه دین جذبه وه چې داسې ځای ته لاړ شم چې هلته کې هېڅ څوک هم ني او زه خالص مخلص د الله عبادت وکړم. ګوره جذبه درسته وه. وی هغې راته اطلاع وکړه او ما هغه ورځ باندې هغه خپله پیکړه او بیړۍ وشلوله او ځان مې ورسوه، د هغې قافلې سره شام ته لاړم. وی شام کې یو پادري و د عیسایانو لوی عالم مولا چې ورته وي د عیسایانو هغې ورته پادري وایي. وی د هغه خدمت مې شروع کړ. وی هغه سړی ښه سړی نو غلط سړی و، خو دا اتفاق و چې ډېر زیات سپین ږیري و بوډا نو خدای زر مړ کړ. د هغه په ځای هغوی بل پادري د هغه د مرګ نه پس مقرر کړ. دا پادري ډېر نیک سړی و، د یو الله عبادت به کو. عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وي، عیسی علیه السلام ته د خدای رسول او د الله بنده وي. وی هم ډېر سپین ږیري بوډا و، هغه هم تقریبا مرګ ته رسېدلی و. چې بیمار شو نو ما ورته وی چې بابا ستا نه پس زه کوم خوا لاړ شم، زه د چا سره ځان وساتم. ما خو ورته قصه کړې وه چې دغسې پلار مې امیر و، زه ترې راتښتېدلی یم، وطن ته خو واپس نشم تللی. وی ما ته هغه وی چې بل خوا مو د زموږ دین خراب شوی دی او ته به واپس لاړ شې عراق ته، او په عراق کې په نصیبین کې زما یو دوست دی او هغه د عیسایانو یو لوی رهنما دی، هغه سره به ته خدمت کې. ما له یو خط ولیک. د هغه د مرګ نه پس زه لاړم عراق ته، د شام نه بیا راغلم په قافله کې. لوی مزل دی. او نصیبین کې د هغه پادري سره میلاو شو. هغه له مې هغه خط ورکوي، هغه وایي چې بس ما سره اوسېږه، د ما خدمت کوه او د خدای د دین تابعداري کوه. وی هغه سره اوسېدم، د هغه خدمت مې کوي، دی د هغه نه هم ډېر نیک و. وی اتفاق دا و چې دی م بوډا و مړ کېده او زه خو هلک وم ځوان و. وی دلته مې وی چې ستا نه پس به زه څه کوم. وی هغه ما ته یو بل پادري یاد کړ چې یو بل پادري دی او یو علاقه یې راته یاده کړه چې زما نه پس به ته هغې علاقې ته لاړ شي او په دغه علاقه کې یو بل پادري دی، د هغه خدمت به کې. وی د هغه د مرګ نه پس هغې علاقې ته لاړم، د هغه خدمت مې کو. وی اتفاق ته ګوره دین بوډا و مړ کېده، سپین ږیري. وی هغه نه مې تپوس وکړو، هغې چې د ما د مرګ نه پس غمور یا یو علاقه ده، هلته به ځې او هلته یو پادري د هغه خدمت به کې. وی چې دی مړ شو هلته لاړم. وی د هغه غمور یا د پادري خدمت به مې کوو، ډېر زیات کمزور او ما به په شا باندې ګرځم. وی اتفاق ته ګوره دین سپین ږیري دی مري. وی ما ورته چې ستاسو نه پس زه کوم خوا لاړ شم. وی هغه ما ته وی چې داسې کار دی چې زمونږ د عیسایت دین خراب شوی دی او ډېر خلک څوک عیسی علیه السلام ته خدای وایي، څوک ورته د خدای زوی وایي، څوک ورته دریم خدای وایي. ته دا مهرباني وکړه چې د ما د مرګ نه پس یو پادري رمزه همدلته لګیا اوسه او خپل عبادت کوه او د آخر زمانې د پیغمبر انتظار وکړه. دا هغه دور دی چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی. بس د هغه انتظار وکړه چې هغه دې ولید، په هغه باندې ایمان راوړه او د هغه خدمت کوه، د هغه دین قبول کړه. خپل کتابونه یې راواغېشتل او ما ته د آخر زمانې د پیغمبر صفتونه وکړل. وی ما ورته وی چې دغه پیغمبر به زه څرنګې مونم. وی دې زمانه کې اوس راتلو والا دی، دا هغه دور دی. تا ته یو څو نښې ښیم. یوه نښه یې دا ده چې د مکې مکرمې ام القرا ورته وایي، د مکې مکرمې نوم ام القرا کې به پیدا کېږي، مکه مکرمه کې. نوم به محمدی صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم به عبدالله او د نیکه نوم به عبدالمطلبی او د قریش یو خاندان د بنو هاشم په هغې کې به پیدا کېږي. پلار به د پیدایش نه مخکې وفاتي، نیکه به تربیت او خدمت کوي
د نکنه پس بیا تر تربیت او خدمت کوي او د مکې په غرونو کې به والا خدای پاک بیا نبوت ورکوي، پیغمبري به خدای ورکوي، اخلاق به ډېر مزیدار او خشتی، نه به چاته کنزل کوي، نه به چاته ستغه سپوره وي، نه به چا سره بغض ساتي، وجود به ډېر مزیدار او خشتی، نه به ډېر لوړی او نه به ډېر لنډی وي، نه به ډېر سوری او نه به ډېر سپینې او نه به توري، وجود به سوری سپینوالی به پکې وي، غنمرنګي شکل به وي، د میلمنو به خدمت کوي، د یتیمانانو کونډو رونډو خیال به ساتي. د پیغمبر علیه السلام صفتونه راته ذکر کړل. بل صفت یې دا ده چې دی به هغې ځمکې ته هجرت کوي چې په هغې کې به کجورې ډېرې وي، نخلستان د کجورو وطن ته به هجرت کوي. بله نښه دا ده چې څوک وله صدقه یوسي او به نه قبلی، قبلی به خو خوري به نه، او که څوک وله تحفه او ډالۍ یوسي او به قبلی یم او خوري به یم. بله نښه که په دې دې م ونه پېژن، د دواړو اولو په منځ کې به یو رکوټې غوندې غوټی د کمترې راګې عمره، هغې ته مهر نبوت وایي. بس چې په دې صفتونو سړی دې ومنته دا د آخر زمانې پیغمبر دی، په هغې ایمان راوړه، د هغه دین قبول کوه، د هغه خدمت کوه. وایي ما چې ډېره ښه ده، وایي په هغه غمور یا کلي کې ما مزدوري شروع کړه، څه ګډه چیلی مې پیدا کړ، تجارت مې شروع. ګوره د دین په طلب کې دی غریب اوس روان دی، حالانکې ما ورته چې پلار یې د خپل قوم رئیس دی، د ځمکې او د جایداد خاوند دی، لیکن د چا په زړه کې چې د الله مینه یې که نه بیا د دولت مینه نه وي، د چا په زړه کې چې د خدای طلب وي بیا د بل چا طلب نه. وی ګڼې چیلې مې پیدا کړې، داسې ورو ورو به مې سروړې، تجارت به مې هم کاو، هلته اوسېدم، زما د ګډو چیلو یو کنډه کورمه جوړه شوه، یو قافله د دغې کلي نه مکې مکرمې د تله ام القرا ته. وی ما چې راشې دې کلي ته خو ځان ور ورسوه. وی ما هغه قافلې والا ته وی د بنو کلب قبیله وه، د هغې قافله وه. وی ما ورته وی چې تاسو کوم خوا ځای مونږ مکې مکرمې ته. وی ما چې ما به ځان سره بوځې، زه به درله دومره ګډه او چیلی هم درکړم، خو ما ځان سره بوځې، ځکه ما ته د علاقه نه معلومه. د عراق نه مکې مکرمې ته مزل هم ډېرو پیاده مزلې وې. وی هغې وی ډېره ښه ده. وی ځان سره روان کړم. وی هغې په ما ظلم وکړه، ما نه ټولې ګډې چیلې قبضه کړې، ای رانه واغېشتې، جیب کې چې څومره پیسې وې هغه هم رانه واغېشتې. او هغه زمانه خو د غلامانو او د مریانو و، نو زه خپل غلام وګرځولو. وی ما چې خدای دا په کومه پنجه کې ګیر شوې، مخکې خو زه آزاد وې، هر خوا تلې شوې، اوس خو ته غلام شوې، اوس په څه کې؟ غلام خو بیا د خپل مالک په اختیار دی، د مالک د اختیار نه بغیر متیاز هم نشي ګولی، د خپل مالک د اختیار نه بغیر یو خوا بل خوا تللی هم نشي، چې څه ګټي به د مالک وي، د مالک غلام. وی په نور څه نوم خپه، په دې هم نوم خپه چې ګډې چیلی لاړی، په دې هم نوم خپه چې کومې نغدې پیسې وې هغه لاړی، په دې خپه ومه چې زه د کوم پیغمبر په طلب کې اوس نشم موندی، ځکه د دې سړي غلام شوم، اوس خدای خبر چې دی ما پرېږدي که ویې نه پرېږدي، دا د پابند شوم. وی خیر هغه په بل چا خرڅ کړم. ګوره ما خو درته ویل وکړه چې ان مع العسر یسرا، هر تکلیف پسې الله اسانتیا راولي. یاره چې انسان په الله بروسه او اعتماد وساتي. ګورې بعضې وخت کې مونږ وایو که نه یاره بس بیماري ده په ما راغلې ده، په دې نورو خلکو اړو راځي نه، خدای زه خو به لمونځ هم کوم، روژه هم نیسم، زکات هم ورکوم، او خدای پس په مونږ کې بیماری دي. ډېر خلک داسې وایي تنګ شي، خدای پاکه زه زړه ونیوم، کله راته یو مصیبت، کله بل مصیبت، کله بل مصیبت، کله بل مصیبت. نه دا مو وایه چې مصیبت در باندې راغی، که د مال تکلیف دی، که د جایداد تکلیف دی، که د بیماری تکلیف دی، که د مقدمې تکلیف دی، که د دشمنۍ تکلیف دی،
کہ بچے دی مړ شو کروڑ دی مړ شو هر قسمه تکلیف راغی خدای ته مه غصه کېږه الله سم نشي کولی د خدای نه سوال وکړه چې خدای تکلیف تا راوستی دی وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو خدای مصیبت تا راوستی دی ستا نه بغیر دا مصیبت بل څوک لرکولی نشي دا زمونږ عقیده ده زمونږ ایمان ده بیماری څوک راولي الله لرکی به څوک خدای مالی مشکلات څوک راولي الله لرکی به څوک الله غم څوک راولي خدای پاک دا غم به لرکی څوک الله دا مقدمو دشمنی جوړی څوک الله لرکی به څوک الله وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو الله قرآن کې فرمایي که تا ته څه مصیبت ورسیږي ګوره بې زمانه بل څوک لرکولی نشي ما ته به رجوع کې بس صرف خالق ته رجوع کا مخلوق پرېږده واس الله ته رجوع کا خدای نه سوال وکړه خدای نه وغواړه خدای ته ووایه چې الله زما دا مصیبت لرکا نو الله ذوالجلال به مصیبت لرکي وی رب العالمین ته مې سوال شروع وکړ چې خدایا ته زما دولت او ځمکه په کار وي د پلار نه مې راتښتېدم د دین او ستا په طلب کې خدای روان یم کوم وخت کې چې زه د خپل کور نه وتم نو هغه وخت ما خدای ستا په طلب کې روان یم او چې بیا کوم وخت د امور یا ښار نه راوتم په قافله کې نو ستا د رضا لپاره خدای راووتم رب العالمین ما سره څه وکړل اوس غلامۍ ته ورسېدم هغه مال دولت په خپل کار کې خصوص هغه د آخرې زمانې پیغمبر ته به څنګه رسم الله وی ورګه زه دل انتظام کوم یو په یو خرڅو بل په بل خرڅو اخره کې یو یهودي واغشت هغه یهودي د مدینې منورې و خدای مخکې مدینې منورې ته ورسول لا پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته هجرت هم نه دی کړی چې دی ورورسېد مدینې منورې ته یې ورسېدو وی لږ غوندې خوشحاله شوم چې یاره دا کلی خو هغه دی چې نخلستان د کجورو وطن خو دی او ما ته هغه پادري ویلي چې دا هغه پیغمبر یو نه خبردی چې د مکې مکرمې نه به هجرت کوي او د کجورو وطن ته به ځي د کجورو وطن ته خو د خدای راوستم وی دې کې په مدینه منوره کې یو پراپیګنډه مشهوره شو چېرې په مکه مکرمه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او بعضې کسانو په ایمان هم راوړی دی او د مدینې منورې بعضې کسانو په ایمان راوړی وی ما وی ځکه خیري دویمه نښه رښتونې شوه چې مکه مکرمه ما تا پادري یاده کړې وه چې د آخرې زمانې پیغمبر به ام القرا مکه مکرمه کې پیدا کېږي وی څه زمانه تېرېده وی زه د هغه خپل یهودي مالک سره په باغ کې لګیا وم کجورې مې شو کولې وی دې کې یو اواز وشو چې هغه د آخرې زمانې پیغمبر دی وطن ته را روان دی او راتلو والا وی مې ځکه خیري درېیمه نښه هم رښتونې شوه مکه مکرمه کې پیدا دی او د کجورو وطن کې ته را روان دی دا نښه خو رښتونې ده وی پیغمبر علیه السلام چې راغی نو په قبا کې دیره شو نو زه وله ورغلم وی چې ما پیغمبر علیه السلام ته دې مخ ته وکتل وی ما هغه نورې نښې پرېښودې وی ما وی چې ان وجهک لیس بوجه کذاب قسم په خدای چې ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی دا د رښتوني سړي مخ دی د انسان نه مخ نه پته لګي عبدالله ابن سلام یهودي و د مدینې منورې باشنده و چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړو نبی علیه السلام نو دی ورغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناست حالانکه یهودي دی د بل مذهب دی ورته کېناست مخامخ چې ورته یې وکتل نو هغه هم دا لفظ وویل ان وجهک لیس بوجه کذاب وی ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی دا د رښتونې مخ نو عبدالله ابن سلام ورته وایي چې د خدای رسوله زه خو راغلم چې تا نه به یو څو تپوسونه کوم ته امتحان به علم چې تا آخرې زمانې پیغمبر یو که نه خو چې ستا مې مخ ته مې وکتل نو ته رښتونې پیغمبر دروغجن نه نو زما ایمان تړه کېږي اسلام راوړم نبی علیہ السلام ورته داسې کار وکړه چې د اسلام دې راوړه خو لا پټې وساته چاته غږ مه کوه کوشش کوو که خدای نور یهودیان مسلمانان نو پیغمبر علیہ السلام لاړ د یهودیانو مجلس ته هغې راغونډ کړل عبدالله ابن سلام ته ته پکې کښېنه غږ مه کوه
چې هغې راغونډ کړ نبی علیہ السلام هغې ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر یم په ما ایمان راوړی. هغې غلي شو. پیغمبر علیہ السلام وایي یاره تاسو کې عبدالله ابن سلام څوک شته؟ ځان یې ناغرضه کړ دې لپاره چې دا یهودیان مسلمانان کړي. هغې وایي او وایي کوم دی؟ وایي دغه دی. دې ودرېده دوی یې پرې کړ ورته به غږ نه کړي. وایي دا سپین سړی دی. وایي خیرنا مونږ کې غوره سړی دی وابن خیرنا او زمونږ په پلارانو کې نه د پلار غوره سړی د بهترین انسان د ښه سړي زوی دی او په خپله هم ښه سړی دی. وی ګوره که دته زه ووایم او دی اسلام راوړي تاسو به راوړی اسلام بیا؟ هغې وی خدای د اسلام نه وساتي ډېرې خدای د اسلام نه وساتي دی خو زمونږ په یهودیت کې مضبوط دین والا سړی دی دی به څنګه اسلام راوړي؟ وی ښه که ده چې د اسلام راوړو اسلام به راوړی. وی خدای د اسلام نه وساتي. عبدالله بن سلام دا هغه ځای نه کلمه شهادت وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې ایمان یې راوړه هغه یهودیان پاڅېدل وی شرنا و ابن شرنا دا ډېر خراب سړی او د خراب سړي زوی دی. عبدالله بن سلام د خدای رسول د دوی د الزام نه زه یارېدم چې به ما به دوی الزام لګوي. نو د پیغمبر علیه السلام مخ ته چې به چا په صحیح نظر وکتل د هغه مخ نه بیا دا معلومېدله چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی. نو جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمائی کہ میرے مخ ته وکتل پوه شم چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی. اوس هغه درې نښې پکې پاتې دي چې دې صدقه به نه خوري او هدیه ډالۍ به خوري. صدقه څه ته وایي؟ صدقه دې ته وایي چې د الله د رضا دپاره چاله راوړئ. هر چاله چې دې ورکړه که ماله دې راوړه که دله دې ورکړه که مالدار له که غریب له که ګاونډي له مقصد پکې د خدای رضا او هدیه تحفې او ډالۍ ته وایي. هغې کې هم د خدای رضا مقصد خو په هغې کې لوی مقصد د هغه بنده خوشحاله وړي. هغه چاله تحفه ډالۍ وړي یو خاص هر چاله نه ورکوي. صدقه خو چې چاله یې ورکړه نو ورې کړه دا د سړی دیګ پوخ کړي او چې څوک راځي په لار هغې خوري. او تحفه او ډالۍ یو دوست له وړي یو استاد له وړي یو مشر له وړي پلار له وړي رور له وړي. وی زه لاړم هغه خپل د باغ چې کوم مالک و هغه ته مې ویل چې ما لږې کجورې راکړه د ما په کار وی ډېره ښه ده. وی هغه راله په یو خوانچه کې کجورې راکړه. وی رالم نبي کریم صلی الله علیه وسلم جومات کې ناست وی ما ورته کجورې کېښودې مې چې د خدای رسوله دا ما صدقه راوړې ده ګوره اوس ګورم چې خوري که نه خوري. پیغمبر علیه السلام په د ګوتې ښکته کړی وی چې مونږ پیغمبران صدقه قبلو خو خورو یا نه. او صحابو ته وی راشئ دا وخورئ. نو صدقه خوړل ګناه نه ده که ګناه وي نو صحابو باندې ولې خوړه لیکن پیغمبرانو به ولې نه خوړه ډېرې وجې وي پکې. یو وجه خو یې دا ده چې نبي علیه السلام فرمایي دا صدقه د خلکو خیرې د خلک د ګناه نه پاکوي. نو پیغمبر باندې خدای داسې خوراک نه خوري. دویم دا چې پیغمبر علیه السلام به صدقې ترغیب ورکړه او خلکو صدقې ورکړي نو که په خپله یې خوړه نو ممکن نه چې الزام لګو چې ځان نه غواړي جو چا به الزام لګاو. دې وجې نه خدای پاک منع کړو چې پیغمبر علیه السلام د هغه بیبیانې د هغه اولاد به بلکل صدقه نه خوري. وی کېره دلته کې صحابو ته یې راشئ وخورئ په خپله یې ونه خوړه. وی مې چې ځکه خیر یې بله نه کم رښتونې وی بله ورځ یو څو ورځې پس مې هغه خپل د باغ مالک ته وی چې د ما لږې کجورې په کار دي ماله راشي. وی یو واله وی کجورې مې خوانچه کې واخېستې. وی رالم پیغمبر علیه السلام جومات کې ناست و مخکې مې ورته کېښودې چې د الله رسوله دا ما تحفه ډالۍ راوړې ده. وی کېده مونږ ډالۍ قبلو او خورو یې هم. وی په خپله یې وخوړه او ملګرو ته وی راشئ ملګرو هم ورسره وخوړه. وی ما وی چې دا نښه هم رښتونې شوه. یوه نښه اوس پاتې ده چې ما ته هغه د غمور یا پادري ویلو چې د دواړو اولو په منځ کې به شاته د نبوت یو مهر یو وړه غوندې غوټه به او هغه غوټه به د غوښې د کمترې د هګۍ برابر. په هغې باندې جلال الدین سیوطي یو حدیث نقل کړی دی. په هغې به دا لیکلي سر انت المنصور ای پیغمبره ګرځه چې ته کوم ځای ګرځې نو ګرځه تا سره به د الله له طرف نه امداد کېږي. دا غوټه وه دا څوک کوئی پیدایش کې راختلی و په نبي علیه السلام څوک کوئی د پیغمبرۍ په لومبي کال راختلی و خو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو دا غوټه نه وه ګورې بیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خبر شو صحابو باندې خو هیبت راغی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سورو چتا کر وی کچارا دوی چې نبی علیہ السلام وفات تے پا صورت سروا حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونگے جبه بالکل کار نه کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چراغ خلق و توقت المدینہ منورہ جماعت کے خلق جال نیک ورغ پیغمبر علیہ السلام لا ذلور فقور کو عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ چې ورغ نو هغه فورا مهر نبوت وکړ او خيار چې مهر نبوت یو کټ شاته غوټه نه و نو په نبی علیہ السلام ور پریوت فورا یې خپل او پیغمبر یقین راغی چې اوس نبی وفات شوی دی ور پریوت چې حیا و میتا یا حبیبی ای زما دوست په جون څخه خسته او په مرګ څخه خسته نو دغه غوټه د نبوت د پیغمبر علیہ السلام یو نشان وی میں چیرہ دا نخا بوستم معلومو وی یوزل پیغمبر علیہ السلام یو جنازی رسلو دا بقی پا مقبرک مدینہ منوری و قبرستان دا جنت البقی وتو نو نبی علیہ السلام بکل کمیس اچو او کل بے دا کمیس پا دیبان یو صادر نظر نتو کرو لکه سنچ حج دا سریدی و دا احرام تاول وی پا دا غرص پیغمبر علیہ السلام دا نظر نصادر تو کرو وی دا سگیر چا پیر تاویدم را تاویدم چیرہ کرا صادر لگو نسکتا شنو دا غوٹا گورم کہ دا مہر نبوت پاکستاو کا نشتا وی نبی علیہ السلام پا ما پیشی ما تیشالو کتی تعال یا سلمان دیکھو رس وی ورگا وی ما تی اغا صادر لر پخپلا پوشو نبی علیہ السلام اصادری پوش کو وی چی پوزی کو ما تی اشارہ اکلا وی چی ورگا ما اغا غوٹاو کتا وی ور پریوتم پیو کل میکلا ور ترغاڑا وطن نبی علیہ السلام تا او دیر زیاد میں وطاو جلد کہ دا اللہ رسول خالص تا پا طلب کی گوریزا غلامی جن درسے دے تولا قسم وطاو کلا اگڑے کیلے مانا لارے غلام سم یو پا یو خرسوا بل پا بل خرسوا بل پا بل خرسوا بل پا بل خرسوا او خالص تا پا طلب کی او نن ما تا پورا پتاو لگے چی تا آخر زمانے پیغمبر فنبی علیہ السلام نے ایمان روڑا مسلمان سم او ما وطا دا غفلار نکل آغا جند او دا غفل مالدارے اطول قصے پسے موکلے دا اول ناخر پورے وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را تو شکیر اللہ بخیر تاریر تکلیفون برداشت ول ار تکلیف تر راحت او آسانتی و نرمی وی خدای بہت راحت آسانتی و نرمی راولی وی ماتے چلاب سو دخپل مولا سر خبر آو چی منگی تی پا بای آوازی تاب منگ آزاد کی خبر آگا سمجھ وی دلال سے ما غفل مولا چی دما کم سردار وغتا میوی تیرا ما تخرص کا پچا باندی او یو سیدی عربی کی مقاتبہ وطوی مقاتبہ دیتا ہوئی چی یو غلام پل سردار توی پا ما سا پیسے مقرر کا زبا دلاغا پیسے گٹم دربا کم ما با آزاد کی وی ما غفل مولا توی چی ما با انسا شرط کی دا کس پیسے میں سے غوالے زبا دلاغا پیسے گٹم او ما با آزاد کی وی اغا ما توی چی زبتا آزاد کم خو پا یو سو شرطون یو خو سلویخ او قیه سر ضربرا که سبیر لوی تعداد کی جوڑی دوین داوی چی مالا با یو باغ کرے او درین داوی چی کل آغا باغ میوو کی نو آزادون بای داغا مطلب دو چی دا مالا لاسنو ندی لکه دا خودیر خالق خودیر خدمتے کاؤ وی بس خپشم رالم نبی علیہ السلام سے میں چی سیب کار نکی دا غلامین نول دا وی ما تیوی چی ولی سلمانا وی ما ورطوی چی اغفر اباندا سیبتونا کی خود وی ورشا قبول کا وی میں چی سیب بلا سردر غوالی وی چی بس اللہ بخیر کی وی میں چی خاقو وی چی دا ما باغ بکرے چی میوو کی ازادون بلے او میوو خو کجور دیر مدقص کئی وی بس تو سرو من شابا اللہ بخیر وی لارم اغا مالک تمیوی وی اغرا توخان دل چدا شرطون بکلت پورا چیز وی خیر اغرا سر وعدا اقرا و شرط را سر قبول رالم پیغمبر علیہ السلام تا میں علوی کی لما کاروشو خو سیر بس بدا سنکی وی یو سورا دی پس آتا نبی علیہ السلام سوال جاو وی چرالم شتا دیو زین ولکا سر در راجی جلی وی چدا واقل و غفل مالک تلی دا ورشا طول کا اغا تا دی خفل حق پورا کا وی میں چی سیب اخو بیشتی دیو دا خلق دی وی میزان سر صادر کی غوطا کلی خفل مالک تلی عالم بار برہو میں چرا شا اغا سر در رکھو
وی هغه کله راواغېښې چې ټولې کړل چې هغه څونه شرط په مې ښودو او مقام راوختل نه زیات و نه کم وی هغه قبول کړل وی رالم نبي علیه السلام ته چې صاحب یو کار خو خدای وکړو وګوره نبي علیه السلام څومره په خپلو ملګرو ګورې مهربانه دی یو ملګری مسلمان دی لیکن چې محبت یې د نبي علیه السلام سره دی او د دین طلب پسې وتی دی نو پیغمبر علیه السلام څومره سره زر ورکړل خو هغه یې ازاد کړ مسلمان چې مسلمان وي د بل مسلمان رور ته به د خپل رور په نظر ګوري مسلمان به خپل رور ګڼي رور دا د مسلمان صفت دی وی به هر صورت میں چې صاحب یو شرط خو خدای پوره کړو خو به باغ ته رسه کوو وی ته ورشه داسې وکړه چې خپل مولا ته دي وایي چې ځای درته وښیي چې موږ وله باغ وکړو وی لاړم هغه ته مې وویل چې ما ته ځای وښیه چې دله باغ وکړم ځکه ستا دویم شرط دغه دی او باغ به دې میوه وکړي نو ما به ازاد کړی ډېره ښه وی هغه راته علاقه وښوه چې دې کې دله باغ وکړم وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپلو ملګرو لاړ وی چې لاړو هغه ځای ته نو پیغمبر علیه السلام په خپلو لاس مبارکو باغ نال یو یو بوټی په خپل لاس باندې نال وی چې نال یې که د نبي علیه السلام معجزه وه او د خدای قدرت و هغه بوټي زرغون شو او کال پسې میوه وکړه حالانکې د کجوري بوټي کال نه چې لس کاله پسې میوه نه کوي آینده کال یې میوه وکړه خلک هم حیران وی نبی علیہ السلام راغی میں چې صاحب بوټي زرغون شوي دي او میوه یې کړی چې پیغمبر علیه السلام ځینې راغی ویې کتل دوو بوټو پکې میوه نه وته باقي چې څومره ټولو میوه کړی نبی علیہ السلام صحابه سره حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنه دا ملګري ورسره یاره عجیبه حیران یم چې ټول بوټي زرغون شو میوه وکړه او دې دوو بوټو دا زرغون نه شي میوه ونه کړه زرغون نه شي دا ولې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته دا ما کړی لا ما کړلی یا عمر ستا لاس خو زما د لاس په شان نه دی کنه راوړی ورشئ نور کې وکړو دې په دې باندې هغه بوټي چې کوم د سلمان فارسي په ازادۍ کې نبي علیه السلام وکړل هغوی له خدای دومره اعزاز ورکړ چې نن د هغې میوې ته عجوه وایي دا مشهوره کجوره عجوه چې دا د هغې نسل دی چې نن په مکه مدینه منوره کې په سل او په شپږ سلو ریاله باندې یو کیلو میلاویږي دا د پاکستان په 2015 روپۍ باندې یو کیلو میلاویږي او نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک عجوه کجوري وخوري نو زهر به پې اثر نه کوي سحر او جادو او کوړه به پې اثر نه کوي او چې دا عجوه کجوري راوالی دومره یې ګورې برکت دی او دا عجوه کجوري د غوښه ته جدا کړي او هډوکي ته جدا کړي او هغه هډوکي ولو ټکې اوچې کې ویرته کې معده چې لکه دا ښه مضبوط لکه د رانجو غوندې او بیا ورسره د کجورې هغه غوښه خپله ورسره یو ځای کړي او اووه دانې د دې دا یو مریض له ورکړي هغه مریض چې هغه لا علاج بیماري علاج یې نه خدای پاک د جوړوي د دې کجورې دا خاصیت وګرځي دا ولې دا د پیغمبر علیه السلام هغه معجزه اخلاص و د سلمان فارسي رضی الله عنه د دین هغه طلب و هغه جدوجهد او کوشش نو راغی د پیغمبر علیه السلام خواله خدای پاک ګوره د کم ځای نه کم ځای ته ورسول د نبي علیه السلام خادم 24 घंटे به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست و او د پیغمبر علیه السلام خدمت به یې کوه او چې کله غزوه خندق کېده پیغمبر علیه السلام خندق کا نسته دا درې وه وی صاحب یو خندق به وکنو ځکه د مکې خلک ډېر زیات دي خندق به وکنو او مونږ به د دې غاړه ناست وو که هغوی راځي په خندق را پورېږي مونږ یې په غشو په کاڼو باندې ولي نبي علیه السلام هغه را یې خوښه کړه او خندق یې وکنو د هغې خندق په ذریعه خدای د مسلمانانو دفاع وکړه او یو ځل پې قرآن حکیم کې الله یو آیت نازل کړ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صحابه ته وی اے صحابه ورې اخوا دې خوا مه کوئ که تاسو دین ته شا کړه که نه تاسو به خدای لرې کړي او ستاسو په ځای به خدای داسې قوم راولي چې ستاسو نه به ډېر بهتر لا يكونوا أمثالكم صحابه د خدای رسوله ابه کوم قومي چې زمونږ نه پس مونږ خدای لرې کړي او هغه خدای راولي که مونږ ته نافرماني وکړه اله د خدای زوره نه ورکول
نو صحابو نه بهتر قوم نشته خو الله زوره نه ورکول اب څوک قوم چې موږ نه پس به خدای راولي موږ نه بهتري نو نبی صلی سلمان فارسی په شا باندې لاس کېښود یې دوله د قوم دی دا خلک دی او فرمایي لو کان الدین بالسریا که دین د سریا ستوري ته ورسېږي لنعله رجال من فارس نو د فارس خلق د سلمان فارسی د قوم خلق با ورپسې بره وخېږي دا دین به در راخېږي او واقعي د مدینې منورې نه پس د دین لوی خدمت دا په کوفه کې او په عراق کې او په فارس کې شوی زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د دغه علاقې د فارس اوسېدونکی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د بغداد اوسېدونکی او د مسلمانانو دارالخلافه دا هلته د علي صاحب رضی الله عنه زمانه کې منتقل شو علي رضی الله عنه دا چې څومره د هغه نه پس لوی لوی خلیفګانو عمرات یې شوي دي دارالخلافه کوفه و کوفه د علم یو مرکز و بیا فتنې تاتار کې پې یو آفت او یو مصیبت راغلی او ختم نو رب العالمین فرمایي قرآن حکیم کې ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تکلیف که په چا راشي هغې سره اسانتیا شته دا مو چې تکلیف راغی دې نه به زه وځم څنګه نبي سره به خامخا اسان کوي ان مع العسر یسرا خو یاره دم درته ګورې الله خولی دی دا تکلیف په څه ختمېږي فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب چې مونځ وکړې نو مانځه نه پس الله ته رجوع الى ربک فرغب خدای ته رجوع کا فانصب علما لیکي ځان په دعا کې خدای ته ستړی کا یو خو زمونږ دعا ده مونږ چې مونځ وکړو نو مونږ تنګېږو په دعا هم تنګېږو که امام صاحب لږه دعا اوږده کړي مونږ وایو کله به دې دا دعا بندوي په دعا هم تنګېږي او کوشش کوو چې دا دعا چې لاسونه اوچت کړو بس منډه کړو د جومات نه اذا فرغت فانصب چې د عبادت نه فارغ چې ځان په دعا کې وکړوه و الی ربک فرغب او خدای ته ځان راجع کړه خدای ته زاري وکړه نورو مصیبت او تکلیف خو ماله ته چې انسان او بیا په مسلمان خامخا ده تاسو ته یو څو د مصیبت د ختمولو یو څو طریقې دي چې مصیبت تکلیف در باندې کله راغی یو خو صدقه کوي خیرات کوي د خیرات او د صدقې دا مطلب نه چې دیګونه باندې کا خیرات او صدقه دا چې یو مسکین فقیر له ډوډۍ ورکړه دا صدقه دام صدقه چې جمعات کې طالب له ورکړه دام صدقه چې جمعات کې 2 روپۍ ولګاوه دا ښه صدقه ده لاره جوړه کا لاره صفا کا مسکین سره قرضداري سره امداد وکړه په چا د قرض پورې ورته پرېږده نو یو خو کور کې ښه صدقه باباجي زمونږ خدای پاک وبخښي چې داسې سخت مصیبت به راغی نو هغه به خلکو ته وایي چې کور کې یو چرګوټی یې لال کړه وینې په کور کې توی کړه او غون سره د بڼو یې چاله خیراتي ورکړه یا مثلا له چاوه سره چې یو چیلوکیلی لال شي او هغې هغه غوښه مخه د ټوله په فقیرانو مسکینانو صدقه په مالدار هم کېږي مالدار نه هم ورکولی صدقه خیرات په یوازې غریب خیرات نه مالدار غریب ټول له ورکولی نو چې چا باندې مصیبت راغی بیماری راله بل آفت راغی قرضدار شو یا هر څه مصیبت یو خو کور کې صدقه کوي د خپل وس مطابق که یو زنانه یو اجی د خدای په نوم خیرات کړي دا هم صدقه ده دا یو سړی نه و چې صدقه به د باید انسان وس به کېږي چا به نه کېږي نه یو اجی دې ورکړه دا هم صدقه ده یوه شوه دویم دا دی چې یو 2 رکعاته نفل وکړه صلات توبه چې ورته وایي صلات توبه دا دی چې الله ته ودرېږه 2 رکعاته نفل په دې نه تو که چې خدای که زما نه ګناه شوي او زه دې په هغې رانیولې یم توبه درته وباسم ځکه بعضې وخت دا مصیبت دا دې وجې نه راځي چې یو انسان داسې ګناه وشي غلطي وشي نو خدای پاکې راونیسي 2 رکعاته نفل وکړه چې کله نیت تړې نو لکې دا راوله په خولې مه وایه لکې راوله چې خدای دا 2 رکعاته نفل له توبې کړو تا د توبه وباسه چې کله د مانځه نه فارغ شي نو ووایه چې خدای دا ما د توبې 2 رکعاته وکړل که زه تا پسې مصیبت نیولې د توبه وباسم خدای ما نه مصیبت درکړ 2 شو درېم رب العالمین ته زاري وکړه وجاړه ورته الى ربک فرغب فرض مانځه نه پسې سنت نه پسې نفلو نه پسې رب العالمین ته لاس اوچت کړه او خدای ته وجاړه دا یقین پڑھ کے راولا چې ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو مصیبت الله راولي او لړکۍ به خدای او دا ووایه خدای ته چې خدای ګوره دا مصیبت تا راوستلې او ستا نه بغیر بل څوک نشي لرکولی که زه ډېر ټوپونه ووام نو خدای دا مصیبت نشم لرکولی که زه ډېر ټوپونه ووام دا مقدمه نشم ختمولی که زه ډېر ټوپونه ووام دا دشمنۍ نشم ختمولی
که زه ډېر ټوپونه وهم دا بیماري نشم درکولی. واقعي که دارو کې خدای شفا کړي نو سړی پې جوړېږي، او که الله پکې شفا کړي که نه نو که د لکونو روپو دارو استعمال نو سړی پې نه جوړېږي. نو خدای ته وجاړه او رب العالمین ته د او د نیمې شپې چې پاسه خدای ته وجاړه او رب العالمین ته دا فریاد وکړه چې خدای دا مصیبت راوستې تا دی، الله ته به یې لرکې دا مصیبت زمانه لرکا یاره ته دا 3 کاره وکړه، ته ووینه چې تا نه خدای مصیبت ختموي او که نه ختموي. مصیبت دا دی چې په مونږ مصیبت او تکلیف راشي مونږ خدای سره جګړې شروع کړو. خدای زه دې صحیح کړی زه مونځ کوم په ما مصیبت راځي فلان کې نه کوي په هغه نه راځي، هلکه ته د خدای د جګړې خدای به نورم قهر زیات کړي، خدای سره جګړې به نه کوي. بل مصیبت چې راشي الله ته رجوع که مونږ خدای ته رجوع نه کوو. مصیبت چې راشي لکه غوندې د خدای مال خدای له ورکا نو د خدای مال په موټي کې نورم کلک خدای له نه ورکوي، خدای هغه مصیبت نورم زیات. نو د مصیبت او د تکلیف په وخت کې دا عقیده به ساتئ چې هر تکلیف پسې راحت شته، هر مصیبت پسې اسانتیا شته. یو به صدقه ورکړي، دویم به دغه سوالات توبه وکړي، او دریم به د مانځه نه پس که نفل مونځ او که فرض وي او که بل مونځ د هغې نه پس به الله ته وجاړئ. یو کار کوئ. د دنیا کارونه خو هم ډېر زیات دي، هغې پسې خو منډه تړلې وکړئ. او فرض منظم شکر دی الحمدلله کوي، خدای پاک دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. خو بعضې مستحبات چې په هغې کې ډېر لوی فایده دا کوي، لکه ماسپښین د مانځه نه مخکې 4 رکعاته سنت دي او ورپسې 2 رکعاته سنت دي، او د دې 4 رکعاتو سنتو نه مخکې 4 رکعاته نفل دي او سره کوي. خدای په دې خوشحالېږي. خدای چې را تا کم مقرر کړي دی خدای له کوم، خو چې تا نه دي مقرر کړی او نبي علیه السلام راته زیاتي ویلي دي هم د له خدایه کوم، نو خدای به څونه خوشحاله شي. دې 4 رکعاتو سنتو نه مخکې 4 رکعاته یا 2 کم کې هم خیر دی نفل کوه. د مازدیګر نه مخکې 15 منټه مخکې جومات ته چې راشې پکې ګپ شپ لګیا نو 4 رکعاته نفل وکړه. ګپ شپ نه څه جوړېږي، 15 منټه پې دی 4 رکعاته د مازدیګر نه مخکې نفل. د ماښام د مانځه نه پس د سنتو نه پس 2 رکعاته وکړه، دویم ډېر دی، 4 کې او که 6 کې. نبي علیه السلام فرمایي چې 6 رکعاته نفل د ماښام د مانځه نه پس وکړل دله به خدای د 12 کالو د عبادت ثواب ورکړي. 12 کالو عبادت ثواب. که 6 نشي کولی 2 خو لازمان کوه. خله ماسخوتن د مانځه د فرض نه مخکې 4 رکعاته نفل کوه. او که د شپې پاسېدی شي ښه خبره دا ده چې شپې تهجد له پاسې د رب العالمین ته 8 رکعاته تهجد کوه. 2 کولی شي، 4 کولی شي، 6 کولی شي، خو 8 رکعاته د رب العالمین په حضور کې تهجد کوه او دغه پېشمني د خدای ته زاري کوه، خدای ته فریاد کوه. جون کې به دې برکتي، مال کې به دې برکتي، بچو کې به دې برکتي، مصیبت نه به خدای ساتي، او قسم لنډي مصیبت راشي در به نه خدای پاک لري. دا ګوره آسان شی دی، وخت به دومره نه لګي، کړاو پې کم کېږي او فایده ډېره ده. الله دې مونږ له توفیق راکړي. دا یو ملګري یو خط لېږلی دی چې یاره د سخت کال وي دوره نه کې زمونږ کلي د طالبانو د لوی رحمت نه محرومیږي، نو دا دوره کول پکار وي. او مې روزو د کندي ملګرو دا خط را لېږلی دی. خدای پاک تاسو خوشحاله کړي او زمونږ د کلي خلک دې خدای خوشحاله کړي. دوره مونږ په بله وجه سخت کال نه کوو چې مونږ سره ځای نشته د دورې. هغه جومات زمونږ روان شوی دی او بل ځای نشته. اوس دې جومات کې که زه دوره شروع کړم نو زیات نه 300 کسان پکې ځای وي، برم چت نشته. او بله خبره دا ده چې دا د کلي میانځ هم طالبان ډېر اکثر چې طالبان دومره ډېر په کلي کې دننه تېرېږي را تېرېږي هم ښه خبره نه ده. او دا هم خیر مونږ 3 میاشتې دغه ګزاره هم برداشت کړې وي. زمونږ د کندي دا خلک ښه خلک دی، خو دا ده که دې کې باران شي نو یو ورځ هم چې زمونږ سبق قضا شي نو بیا د هغې مونږ ته کمې پوره کول ګران. بل دا دی چې ګرمي ده نوري نو دومره لوی ځای مونږ سره شته دی نه چې زمونږ په کلي کې څومره جوماتونه دي. زمونږ طالبان خو 1300 طالبان نه هغه په یو جومات کې نه ځایږي. نو ما په دې ډېر لوی سوچ وکړو، امید ده سخت کال به مونږ دا دوره چوټې کړو، خالص په دې وجې چې مونږ سره د سبق د ښودنې ځای نشته. اوس د پېښور نه ما پسې د مولانا رحمت حاجي صاحب زوی راغی او ډېر مینت یې راته وکړو چې یاره ته راځه زمونږ دې مدرسه کې را دوره وکړه. طالبان لنګر به مونږ ورکړو، ډوډۍ به مونږ ورکړو. یو بل ځای نه څه کسان رالل، خو ما وی یاره بس دې خپل کلي سره هم دا خبره شروع کړې ده
تر څو چې موسره سي په خپل کلي کې به توبارې نه کوي. هغه ته مې د خپل کلي د تورنګواو د خپلې د خوند نه خرابوم، مې به د کلي کې به کوو. په خدای پاک وس او توفیق راکړي. واقعي د تورنځو ډېر خلک لکه دا چټ را لېږلي زمونږ د دې میروزو کندي ملګرو، اول د خټ باندې ملګري راغلي وو، یاره ته ولې دوره نه شروع کوې؟ ته ته داسې خفه چې طالبان څوک نه ډېره کوي، مونږ یې د په بیټکونو په حجرو کې ډېره کوو. نو دا یقینا د کلي ډېر ملګري راځي او هغوی دا طلب کوي. خدای زمونږ د کلي خلک، د دې ګردونوا خلک، د میرو د عمرزو، دا د خدای ډېر زیات خوشحالېږي. د طالبانو په اصولو اوسېدو کې د ډېر زیات خوشحاله. یو جومات کې 10 او 15 کسان، دا زمونږ د کلي د خلکو اصول دي. لیکن اوس مونږ سره د ښودنې ځای نشته، عیدګاه او غروانه شو جوړېږي. نو په دې وجه باندې چې مونږ سره د سبق د ښودنو ځای نشته، نو مونږ د چوټۍ اراده کړې ده. داسې هم نشو کولی چې یاره مونږ وایو چې باید طالبانو پرېږدو، بعضې نه پرېږدو. هغه مسافر طالبان دي، څوک دی دی څوک د بل دی. دغه کار پکې مونږ نشو کولی چې مسافر راشو مونږ یې بیا رخصتو چې د تعالی مونږ ځای نشو درکولی یا تا نه پرېږدو. نو په دې وجه باندې سخت کال مونږ هغه دوره نه کوو. او تاسو هم دعا کوئ، مونږ هم دعا کوو چې خدای زمونږ د اختر دا جومات په خیر باندې جوړ کړي، انشاءالله بیا پکې خپله دوره کوي. یو بله مسله راته په دې لاره کې یو ملګري وویل، یو ډېره اهمه خبره ده چې بعضې ملګري د هغوی په دې موټرسایکل کې، په موټر کې، په لاره کې د میوزیک لګولي. نو کې بندوي نو هم ټنګ ټنګ کوي او کې شروع کوي نو هم ټنګ ټنګ کوي. موټرسایکل کې هم لګولي او په موټر کې هم لګولي او دغه رنګې په نورو څیزونو کې هم لګولي. اوس خو د سکریمو ګاډي که په لاره ځي نو هم ټنګ ټنګ کوي. د خدای شان دی د مسلمان په دې دماغ کې شیطان هغه خپلې پنجې داسې خښې کړي دي چې بې د ټنګ ټنګ نه څو سکریم هم نه علي. سکریم به هم حلاله چې ټنګ ټنګ واورئ، چې ټنګ ټنګ دې نه اورېدلي څوک سکریم نه علي. ښه دغه موټر چې ته راګرځی نو جومات خوا کې به کله ریورس کله به یې راګرځی، کله به بل د نیکۍ یو لایبرري کتابخانه وي هلته به ودرې، کله به مقبرې سره ودرې، کله به بل نیک ځای سره ودرې، کله به څوک مونځ کړي ته به دا موټر را واپس کړي او ټنګ ټنګ به کوي. نو څومره لویه ګناه ده پکې. نو دا مهرباني وکړئ د موټرو خاوندان، د سایکلو خاوندان، د موټر سایکلو خاوندان، دغه میوزیک والا دغه ټنګ ټنګ والا شی ته وباسئ. د هغې په دی الله اکبر هم ما اورېدلي د هغه هم پکې کېږي، بسم الله الرحمن الرحیم هم پکې کېږي، الحمدلله هم پکې کېږي. ځکه دا اکثر بعضې خطاو سره کېنم چې دا شی تاوئ که نه دا چابي نو بسم الله ووایي، چې بریک لګوي نو بسم الله، چې ودرئ نو بسم الله. نو ګوره د خدای نوم دی واخیسته. زمونږ په دې علاقه کې یو سړی تېر شوی د نوم یې درته نه اخلم، ممکن ده چې بعضې ملګري وپېژني. دا ګورې جومات کې ناست یم که دروغ درته وایي. خدای پاک مالدار کو ډېرې مالدار د ډېرو موټرو خاوند شو. ما ته یو سړي خبره کوله، د هغه ډرایور وی سوات کې موټر واخیست، وی ما ورته وایي چې پلانکي وروخېږه او د خدای نوم پې ووایه، بسم الله پې ووایه چې سټارټ یې. وی زه داسې موټر یم چې بې د خدای د نوم نه سټارټ کېږي. رب العالمین هغه سړی اوس مړ دی، خدای دې وبخښي، مړ دی. د هغه نه موټر هم ډاړې ختمې شو، کور او جایداد هم ډاړ ختم شو، ځمکې هم خدای ختمې کړې. چې څومره مال او ټول لاړل برباد شو. اوف دقسې تش میدان شو، ډاګه شوه، خبره خلاصه شو. نو د خدای نوم پورې ټوکې مه کوئ. دا موټر سایکل به ته داسې ځای کې راګرځئ چې څوک به مونځ کوي، تلاوت به کوي، ابه ټنګ ټنګ شروع کړي. په ټنګ ټنګ مه پاسه، د خدای په نوم پاسه. هر وخت کې د الله نوم په دې اړه کې راوله، نو رب العالمین به درسره امداد وکړي. د جومات شی که زوړ شي او خراب شي د هغې خرڅول جایز دی او که نه. ښه خو دا ده چې د جومات سیاړو خرڅ نه شي، په جومات کې دننه ولګي. لیکن که دا خرابیږي او ضایع کېږي او جومات کې پخه نه راځي او بیا خرڅ شي نو جواز یې شته دی. بعضې خلک د انګریزانو سره په اسلام آباد کې نوکران دي، د هغې تنخواه ورکوي، بلکل جایز ده. د کافر سړي سره مزدوري نوکري کولی شي، د هغه تنخواه هم اخیستی شي، دې کې څه بدیت نشته. دی وایي چې څوک د بالټي نه لامبي یا غسل کوي نو د بالټي ته د بدن نه څاڅکي ماسکي وروغورځېږي، غسل یې کېږي. بلکل که بالټۍ خو اول دا ځای کې کېښودل پکار چې څاڅکي پکې نه پرېوځي. لیکن که د انسان د بدن نه د بالټي ته څه دا نري څاڅکي ماسکي وغورځېږي، په دې اوبه هم نه پلیتېږي او غسل ته هم نقصان نه رسېږي. دین دومره تنګ تروش مذهب نه دی. که ستا د وجود که سړی جنوب شي، جنابت کې شي،
یو زنانه مثلا هغه خپل بیماری پر راشي هغه خوله پاکه ده که لاس یې اوبو کې وجنګېږي اوبو سره نه پلیتېږي خوله یې پاکه ده که هغه د وجود ساس کې بالټي اوبو کې پرېوځي د بالټي اوبو سره نه پلیتېږي پاک دی که په جومات کې د فرض مانځه وخت ني او یو سړی نفلي عبادت یا تلاوت کوي یا د قرآن حکیم په تلاوت کې مشغولي د جومات بجلی پکې استعمالولی شي که نه بلکل استعمالولی شي د جومات پکې دې لپاره دی چې خلک ورته مونځ وکړي دې لپاره چې خلک ورته تلاوت وکړي خلک ورته نفل وکړي خو یاره زیات استعمال اسراف کې راځي لکه یو پکې ته پنځه شپږ کسه کېناستې دي چې دویم دی نه لګوي په دو پکو کار کېږي دریم دی نه لګوي په دریو پکو کار کېږي نو څلورم دی نه لګوي کوشش دې کوي چې بې ځایه د جومات بجلی استعمال نه شي بل دا دی چې د جومات پکې رواني یا بجلی بلی نو هغې ته گپ شپ او فضول خبرې کول دا بیا ګناه ده فضول گپ شپ جومات کې لګي او د جومات پکې ته ناست دی دا بیا ګناه ده الله پې خفه کېږي که یو سړی کمیس وباسي او د ځان نه څادر ته وکړې وي مونځ بلکل کېږي که مونځ ورسره کوي کمیس ته وویسته او څادر یې ته وکړ نبي علیه السلام به عموماً څادر ته وکړی پکې به ناسته نو یاره چې وجود دې پټي دارنګې که یو سړی پرتوګ وباسي او د پرتوګ په دې څادر ځان نه ته لنګ ورته وایي لنګ ووایي خو چېرې کونډو نه لاندې پورې کونډی ورسره پټي شي نوم نه کونډو پورې پټوالی را شي نو مونځ ورسره کېږي یو سړي قسم وکړو چې که ما د خپل پلار مخ پس د مرګه وکته نو ما باندې به خپله ښځه خور وي او دې سړي د پلار مخ ته وکتل نو اوس به څه چل کوي لاول خو داسې قسمه قسم خوړل پکار نه وي ځکه د پلار په تا ډېر لوی احسان دی نو دا خو یې د ګناه کار کړی دی دا سړی توبه وباسي که دا قسم یې خوړي د پلار مخ ته به ګوري چې ویې کتل نو د دا ویلي چې د ما ښځه او په ما خور وي نو دا که دې سره د طلاق نیت پړه کې راغلي که نه نو دی به نکاح تازه کړي نور پکې څه نه راځي که دا وي چې ښځه په ما خوري او یا دې په ما موري او وړه کې طلاق د طلاق چې څنګه ارادې هغسې لفظ یې پړه کې راغلي لکه عموما دا الفاظ چې وایي دې کې طلاق و نیت وي نو دا سړی د خپله نکاح تازه کړي نو ښځه یې خپله ښځه ده او د پلار سره معلومیږي دا چې روانه ده ځکه چې د پلار د مخ نه قسم خوړلی د مرګ نه پسې ورته وکتل د پلار له ډېر زیات مخبري لري صدقه دې کوي ثواب دې پلار ته بخي نفل دې کوي ثواب دې پلار ته بخي او